امیر خان متقي په افغانستان کې د بشپړ امنیت ښودلو په موخه په کابل کې پر موټر سایکل ګرځېدلی. د متقي دغې کړنې ته د افغانانو غبرګونونه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. اسلامي امارت چې تل په افغانستان کې د سراسري امنیت یادونه کوي، دا ځل یو لوړپوړی چارواکی پر موټر سایکل سپور او د کابل پر لارو ګرځي. په خواله رسنیو کې د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس کیږي او ښکاره داسې ښودل کیږي چې نوموړی له ساتونکي پرته ګرځي. د امارت اسلامي اردو پر خپل ایکس پاڼه منلي چې پر موټر سایکل سپور کس د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي دی. ځینې طالب پلو پر ایکس همدا غونډه لیکلي: افغانستان اوس د امن څادر اغوستی چې له وزیر تر فقیر هر څوک پکې ډاډه ژوند او کاروبار کولی شي. د متقي دا کړنه له ګڼو نیوکو سره هم مخ شوې ده. افغان خبریال بلال سروري د متقي ویډیو پر ایکس خپره کړې او ورسره لیکلي دي: د جرمونو لوړ لړ وسلوالې غلاوې د اسلامي امارت ضد ډلو لکه AFF او ISKP لخوا وژونکو بریدونو وروستۍ لړۍ په داسې یو وضعیت کې ګورو چې د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر د ښه امنیت انځور وړاندې کوي. د ایکس یو بل کارن لیکلي: آفرین دې د موټر سایکل پر ټایرونو وي چې دومره غټ بار زغمي. دغه راز یو بل کارن بیا لیکلي: دا د تیر په یاد یې چلوي چې په کوټه کې یې تر دې لوړ څه نه لرل. طالب چارواکو په وار سره یادونه کړې ده چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ دی او د هیواد خاوره په بشپړه توګه د یادې ډلې په واک کې ده. تر دې وړاندې یو شمېر لوړپوړو طالب چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شتون پر مهال هره ورځ په منځني ډول له 200 تر 300 کسان وژل کېدل. اخوا د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزیر هم ویلي وو چې د دې ډلې واکمني منظم پوځ او پولیس نه لري، خو په افغانستان کې یې په لږو امکاناتو داسې امنیت ټینګ کړی چې بیلګه یې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې نشته. طالب چارواکي په داسې مهال کې په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو او د امنیت د ټینګښت یادونه کوي چې دغې ډلې په تیرو څه باندې 20 کلونو کې له بهرنۍ ځواکونو سره د جګړو په پلمه لسګونه زره افغانان په ځانمرګو بریدونو، موخیزو وژنو، د ماین په چاودنو او ډله ایزو بریدونو کې وژلي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.